Bismillahirrahmanirrahim. How to set picture into computer drive. څنګه کولی شو چې د کمپیوټر په ډرایو باندې خپل تصویر راوړو. صحیح مثال د کمپیوټر ډرایوونه دي، غواړو چې په هغې باندې خپل عکس راوړو. نو راځو دلته کمپیوټر به اوپن کړو، لکه څنګه چې مثال په دغه ډرایو باندې عکس دی، غواړو مثال د ای ډرایو باندې داسې عکس راوړو. نو دې دپاره به تاسو یو عکس راواخلئ او دا عکس باندې به رایټ کلیک وکړئ او دې نه بعد به ایډیټ ته راشئ. ایډیټ نه بعد دلته سیف فایل ته راشئ او بیا به سیف اس ته راشئ. دا به سیف کې بي ام پي پکچر، صحیح شو، سیف از بي ام پي پکچر دې باندې به سیف کړئ. دلته به راشئ یو نوم به ورکړئ، مثال فرض کړه زه نوم ورکوم ون، صحیح شو، نوم یې ورکړه ون. دا به سیف په ډیسکټاپ باندې، صحیح شو، دا سیف شو، دا به کلوز کړو. بیا راځو دې ته ضرورت نور نشته، دا به ډیلیټ کړو، زموږ بي ام پي شته دلته که نه ون ډاټ بي ام پي. بیا راځو رایټ کلیک کوو، نیو ته راځو، دې ځای نه یو ټیکسټ ډاکومنټ به راوړو، دا به اوپن کړو، صحیح شو. کله مو چې اوپن کړ دلته به ولیکئ قوس به ولیکئ، بیا به دې کې ولیکئ اټوران، صحیح شو. بیا چې دی دا به قوس بند کړئ، دې نه بعد به دلته ولیکئ آیکن، صحیح شو. مساوي زمونږ د پکچر نوم څه شی و؟ ون ډاډ، ایکسټینشن یې څه دی؟ بي ام پي. ګوره که ایکسټینشن د شو نو په دې رایټ کلیک وکړئ، پراپرټیز ته راشئ، پراپرټیز کې دلته ایکسټینشن شو کوي، ګوره بي ام پي فایل دی، ډاټ بي ام پي څه دی؟ د ټایپ فایل دی، صحیح شو. دا بي ام پي دا مې چې ولیکه، بیا به راشئ فایل ته، دا به سیف از کلیک کړئ، صحیح شو. دې نه بعد زه غواړم دا په ډیسکټاپ سیف کړم، صحیح شو. دلته به نوم ورکړو اټوران، اے یو ټي او آر یو این، ډاډ آی این ایف، او دلته به راشئ آل فایل به انتخاب کړئ، ډاډ آی این ایف، او دا به سیف کړئ، صحیح شو. دا مو چې سیف کړو دا کلوز کړئ، صحیح شو. کلوز نه بعد اټوران فایل دا دی که دواړه به کاپي کړئ، دا هم سلیکټ کړئ ورسره دا هم سلیکټ کړئ، دواړه سلیکټ شو، رایټ کلیک کاپي. کاپي نه بعد دا به راواخلئ کوم ډرایو ته چې سیټ کول غواړئ په هغې کې به پیسټ کړئ. زه غواړم دې ډرایو کې رایټ کلیک پیسټ، صحیح شو. اوس د کمپیوټر ریسټارټ ته ضرورت دی چې کمپیوټر ریسټارټ شي، صحیح شو. زه به یو طریقه وکړم، ټاسک منیجر ته به راشو، که ریسټارټ په ځای دا کار وکړي، دلته به راشو پروسیس کې به وینډوز ایکسپلورر پیدا کړو، وینډوز ایکسپلورر دا به ریسټارټ کړو، صحیح شو. ریسټارټ شو، دا به کلوز کړو. اوس به راشو کمپیوټر به اوپن کړو. ښه، اوس هم نه دی سیټ شوی، نو تاسو چې کله کمپیوټر ریسټارټ کړئ، ریسټارټ نه بعد به دا پکچر داسې سیټ وي لکه څنګه چې په ډي ډرایو باندې سیټ دی، همداسې به په ای ډرایو باندې هم دا پکچر سیټ وي. پوه شو په دې باندې؟